افغانستان ولس د صلح په تمه ول ویل به چې نن راځي او سبا راځي خو دوی نه پوهېدل چې صلح اصلا له کفارو سره وشوه نه مسلمانانو سره. افغانان اوس د صلح له نومه کرکه او نفرت پیدا شوی ده. ملګرو تېره ورځ طالبانو 24 افغان سرتیري وژل او ویل چې موږ فتح حاصله کړه او نن بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې موږ خپل قصد واخیسته. راځئ چې په دغه قصد یې چیرته او څنګه واخیست له موږ سره یې دلته وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د کابل حکومت دفاع وزارت وایي د کندوز ولایت په خان آباد د شتیارچي او امام صاحب ولسوالیو کې 43 طالب جنګیالي تمرجو بلاړولې ده. ټولو نیوز د دفاع وزارت له لوري د خپرې شوي خبرپاڼې په بنسټ وایي چې تېره شپه د کندوز ولایت په یادو شوي ولسوالیو کې له طالبانو سره د دولتي عسکرو د مخامخ جګړې په مهال د طالبانو د یو سرګروپ په ګډون 24 طالب جنګیالي وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د خبرپاڼې په بنسټ په جګړه کې 2 دولتي سرتیري هم وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. بل لور ته بیا طالبان داسې وایي د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې 22 تنه حکومتي کارکوونکي دولتي لیکې پرېښي او طالبانو ته ورغلي. د طالبانو له لوري په همدې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د دعوت او ارشاد کمیسیون د مسؤلینو په زیار او د سیمې د مجاهدینو په همکارۍ د مزدور رژیم 28 عسکر، پولیس، اربکیان او نور له مجاهدینو سره یو ځای شول. خبرپاڼه کې وړاندې د تسلیم شویو کسانو بشپړ شهرت خپور شوی او ترڅنګ یې زیاته شوې راغلو کسانو په خپلو تیرو اعمالو د پښیمانتیا ترڅنګ کلکه ژمنه وکړه چې راتلونکي کې به د کابل په ګوډاګۍ اداره هیڅ ډول فعالیت نه کوي او په نورو عسکرو یې هم غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د اسلامي نظام د جوړښت په لاره کې خنډ نه شي. یاد دې وي چې په دې وروستیو کې له حکومتي لیکو څخه طالبانو ته د ورتلونکو کارمندانو شمیر زیات شوی ده. د تسلیمیدونکو کسانو شمیر داسې مهال مخ په لوړه ځي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د تړون لاسلیک وروسته د طالبانو مشر د یو اعلامیې له لارې عمومي عفوه اعلان کړې ده. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.